علت خاص په څه شي کې ده همو په نظر د دې علت خاص په دې کې ده چې تاسو په اتحاد په اتفاق وخت تېروئ په اتحاد په اتفاق یې و ان شاء الله د دې د اتحاد او د اتفاق د وجې نه تاسو خدای کامیاب سوتلی یې خدای کامیاب یې نو روغله یوه خبره دا یود ولره دا کیسه دقیقه په دماغ کې وسوته د خپل ملګري سره په دغه کې په دغه شکل وخت تېر کا دا د فارسي بیت سعدي صاحب شاید یلی وي شاعر نه درته معلوم هیچ عزیز که از در او سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت عزیز د شیطان نوم دی کله چې د عزیز د الله د درګاه نه سرغړونه وکړه الله ورته ووی امر یې ورته وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه د په مقابل کې ووی چې زه د یور نه پیدا یم زه پوک یم دا د خور نه د پرین جوړ کړو هیڅ دې ته په مونږ سجده کې کله چې د سرغړونه وکړه خدای پاک ورته په کار شو خدای پاک ورټلو کله چې خدای ورټلو بهر در کې شد هیڅ عزت نه آورد هر دړې ته چې لړو هر چیرې چې لړو بیا د عزت نه کړو پیدا تر ورځ د ازله پره شیطان دی رټلی شوی دی کوشش وکړئ تکبر نه زړونه وساتئ د کبر نه زړونه وساتئ داسې چې ونه چې نن میش د جهان په سویا لګیایي د جهان په سویا و خلق پیژني کله داسې وي خدای د ورنه کې خدای د ورنه کې چې په ډېر معمولي حرکات تاسو له خدای ناراضه شي دا هر څومره څه چې تاسو ته خدای درکړي دي په ټول په سات کې د نه وکړي دا وخوستی کېږي دا وخولي نو ډېر احتیاط وکړئ ډېر کوشش وکړئ په خپل وخت تېري په خپله شپه ورځ کې په ښه صدقه سره وخت تېر کړئ اخلوص ډېر وکړئ اخلوص ډېر که د ملک په سویا دی که د وطن په سویا دی که د کلي قوم په سویا دی که د اسلام په سویا دی چې اخلوص د سره موجود نه وي کامیابي نشته کله چې اخلوص د سره موجود و صداقت د سره موجود و خدای پاک په هره موقع کامیابي درکوي ومن الله توفیق ډېره مننه شروع سره ده نو دا ویډیو شاید ډېر خلک هم وکسي یوازینی زما د پرمختګ علت او د پرمختګ لاره دا ده چې هر وخت ماته دا خبره کړي نو نن مې صرف وغوښتل چې تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم چې درته ثابته کړم چې زما د پرمختګ سبب او لامل یوازې دا دی خدای دې کامیاب لره خدای دې مخ اړوه خدای د هر ځای کې چې وي کامیاب ده ښه شول